هغه کسان چې الله دوی ته هستي ورکړې ده، مال او دولت یې ورکړي دي، جایداد یې ورکړي دي، کورونه او دوکانونه یې ورکړي دي، او الله تبارک وتعالی دوی وتوانول چې دوی بل چاته خپل دوکان خپل کور په کرایه ورکړي. دې کسانو ته زه پیغام لرم، لومړی خو باید ته شکر ادا کړې. ته وګوره ستا په شاوخوا باندې کسان ستا 40 کاله 30 کاله کېږي چې د بل په سرای کې په کرایه باندې پروت دی. تا ته الله دومره توان او طاقت درکړي چې خو خپل کور خپل دی و اخواته زیاتوب جایداد لري، دکانونه او مارکیټونه لري، نور د الله مخلوق ستا سره آباد دی. دا د الله د لوري یو عظیمه پیرزوینه ده چې ستا په وجه باندې د الله مخلوق په اوسایي کې دی، ستا په وجه د الله مخلوق په راحت کې دی، د لمر څخه وسایې ته دي، د یخ څخه و ګرم حالت کې دی. دا کور تا ورته جوړ کړي، په کرایه دې ورکړي، که څوم ته کرایه پر اخلي. لیکن که ستا مقصد دای چې ای الله ستا مخلوق دی، ما ته خو یو عرضي کرایه راکړي، زه د دې لپاره ورکوم ای الله ستا مخلوق دی، د هغوی د سرپناه ځای سي. په دې کې الله پاک جل جلاله تا ته بېشمار اجرونه درکوي. الله پر پاک جل جلاله پر تا باندې نور هم ورحمېږي. الراحمون هغه کسان چې شفقت و رحم لري. نبی علیه الصلاة والسلام وایي ارحموا من فی الارض، په مځکه کې د الله پر مخلوقاتو که انسانان دي که حیوانان دي ورحمېږه، الله پاک جل جلاله به پر تا رحمېږي. لیکن نن ډېر مظلومان د دې څه په شکایت دي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. موږ ته چې اول شی نه خواستونه کوو چې خدایه دونه دنیا راکړي چې بل مسلمان را سره آباد وي. دا د درواغو خواست. خدایه دومره دنیا راکړي چې مسکین و غریب را سره آباد، چې دنیا الله تبارک وتعالی ورکړي، اول ظلم د ده دا پر مسکین شروع، اول ظلم د ده دا پر غریب شروع. ولې د الله بنده الله پاک ستا په زړه نه دی خبر چې ته په درواغو باندې دا خواستونه کوي؟ تا ته الله سبحانه وتعالی د هغه وړوکي کور څخه چې د بل په کرایه پروت وي راپورته کړې، خپل سرایه درکړي، کاروبار دې سو، جایدادونه دې سول، دوکانونه دې سول. الله سبحانه وتعالی تا ته دا توان توفیق درکړي چې تا نور د الله بندگانو ته ځای یا دکان یا سرای په کرایه باندې ورکړي او هغه د سره آباد سوه. نو ولې ظلم کوي؟ ولې زیاتوب کوي؟ ولې رحم شفقت نه کوي؟ دا کرایه والا وایي چې کله موږ په سرایو ننوځو چې در ما یو 2000 زیات ګران ګراک پیدا کړي، هله وایي ځای خالق ولاړ سي. نو خدا الله خو دونه قادر ذات دی چې سبا ستا هم دغه حالات ته ورسي چې ستا ټول جایدادونه، ستا ټول مال، ستا ټول دولت و سرایونه دا پوروړي د سیوسي تا پر وچ میدان پرېږدي او هر ځای ته د رقم په مصیبت اخته چې یو د یوه په کور کې په کرایه پرېوځي، سرایه په کرایه ونیسي، دویمه ورځ ما بعد هغه هله کډه برک. نو الله پر دې قادر نه دی؟ دا څومره زور غواړي پر تا که راغلی نه یو وارې پر ځان برابره کړه چې زما بیبي، زما کورنۍ، زما د کور سامان دا په ګلۍ کې پروت دي، زه د یوه سرای څخه بل سرای ته نقل کوم د 2,000 په خاطر باندې. نو ته څه خبره که الله پاک جل جلاله د دغه 2,000 په عوض کې تا پر ده رحم وکړي، الله تا ته 2 لکه چنده اجر درکړي، ستا په مال کې 10 چنده برکت ور واچوي. ته په دې څه خبره؟ ظالمه ته دا ښکاره ګټې ته ګورې، هغه پټه ګټه ته نه وینې. ځکه نبي علیه الصلاة والسلام وایي ارحموا ترحموا، تاسو شفقت و رحم وکړئ الله به پر تاسو رحمېږي. لیکن دا شفقت دا رحم دی چې ته کوې چې کله دې 2,000 والا زیات کرایه والا پیدا کړي، ده ته وایي الله سرای خالي کړي. دا څونه زور غواړي؟ دا یو وخت پر تا راغلی دی که نه دی راغلی؟ لہذا پام کوه، الله سبحانه وتعالی قادر ذات دی. الله دنیا دارالامتحان ګرځولې ده. کله به ته آباد وي نور به غریبان وي، کله به ته هغه غریب به آباد سي، ته به الله تبارک وتعالی غریب کړي، لیکن بیا به تا ته هم دغه رقم حالات راځي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي من لا يرحم لا يرحم. بل روایت کې راځي من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، چې کم کسان د الله پر مخلوق نه رحمېږي الله پر ده نه رحمېږي. نبی علیه الصلاة والسلام وایي ناکامه دي وي، نامراده دي وي هغه کس چې سخت زړه او پر مسلمان باندې رحم و شفقت نه رسي. وایي پورته که زه ستا په کال زه څه کال لرم، زما سره یې د خالق. او دا هم واورئ حدیث کې راځي چې د هغه کسان د زړو څخه رحمت وځي چې هغه ازلي بدبخته و شقي. که د ځانه ازلي بدبخته جوړوې رحمدلي و شفقت وباسه،
لیکن دا د الله بندګان دي. په دې کرایو والا کې داسې کسان سته چې ستا کرایت خو ورخطا دي چې ورخطا دي، د ماښام پر ګوله په والله کې طاقت لري. د نانوایانو څخه د تنور والا څخه سړی ډوډۍ ارزانه رانیسي. داسې کسان سته چې په 2-3 میاشتې په والله که په کور کې غوښه پخ شوې، ته خو په خواهشاتو کې ته به خود بازار ته ګوره دی پسې واخله. داسې کسان هم سته چې ستا کرایه هم ورته ګوري، په کور کې مریض پروت دی، د ګولۍ پیسې نه لري، ډاکټر و هسپتال علاج خو هلته پرېږده، خالد دومرې پیسې نه لري چې د درد پر آرام کړي. تا رقم خواهی. داسې کسان هم په والله په د کرایه والا کې سته چې د شپې ماشوم په بغارو باندې په لوږه باندې تېره کړي، شیدې نه یې، نه د مور شیدې او نه دوی تواني چې د بازار شیدې ورته راوړي. ته د الله بنده خدای تبارک وتعالی دې هدایت ورته وکړي، ته دلته ورته مضاف شې ورته ودرېږې چې هله کور خالي کړه. نو دا خو زړونه دي، دا خو زړونه دي، دا خو مظلوم دی. نبی علیه السلام وایي اتق دعوة المظلوم، د مظلوم د شراو د آه څخه ځان وساته. داسې شرایه ده، داسې بددعا ده چې یو وار یې وکړي د الله د عرش او د اسمان ټول دروازې ورته خلاص دي، دایرکټ عرش ته ځي، دایرکټ قبلېږي. ته ولې د خلکو د زړو ازارونه اخلې؟ دونې خو وکړه یو ورځ په قصد د کرایه ورمام کړه، ته وګوره چې د ده پر خوله څومره خندا راځي او دی تا ته د زړه له کومې کومه دعا کوي، دا ډایرکټ الله قبلوي. ته خو یو وار وکړه، یو وار چې د کرایه ځینې واخیستل بېرته وایه ورته واخه دغه 2 یا 3 زره ستا د ماشومانو د غوښو دپاره کړه. څونه به خوشحاله سي. دا رحم ولې په موږ کې نشته؟ ولې موږ د دنیا او د پیسو سره دونې محبت پیدا کړی دی؟ آیا دا حالت پر ما او تا نه راځي؟ آیا دغه حالت چې ما او تا ته د ټوله شپه بچی ژاړي دا پر موږ نه راځي؟ مه کوئ د خدای لپاره. د الله سبحانه وتعالی پر بندګانو ورحمېږي. دې کې ډېر مظلومان سته، ډېر ضعیف کسان سته، داسې کسان سته چې ما او تا په حالات خبر سو زړونه به مې د غمه وچاودي، لیکن دی بل چاته د خپل عزت په خاطر باندې د صبر په خاطر خپل حالات نه ښکاره کوي. لیکن ما او تا ته لږ احساس پکار دی، لږ احساس پکار دی، لږ احساس پکار دی.